ستا عکسونه کتابونو کې زاړه شو. ستا عکسونه کتابونو کې زاړه شو، اسویلي مې پر هرونو کې زاړه شو. او پښتونخوا کې د زانګو ماشومان هم په بارودو او بمونو کې زاړه شو. پښتونخوا کې د زانګو ماشومان هم په بارودو او بمونو کې زاړه شو. ستا تصویر مې پکې یو هم ځوړند نه کړ، ټول میخونه دیوالونو کې زاړه شو. دا بیا ووایه. ستا تصویر مې پکې یو هم ځوړند نه کړ، ټول میخونه دیوالونو کې زاړه شو. زه رقیب او ریبار درې واڼه ده، د یو ښکلي په لوزونو کې زاړه شو. بیگامی گم ولیدلا بیگامی گم ولیدل لکه گل بزلیدل پرورو بگڑیدلا بیگامی گم ولیدل لکه گل بزلیدل پرورو بگڑیدلا نری شونډې پاڼې خپلې مخې یو کتاب د شپې تور تیاره کې لکه شمع بلیدله. په محفل کې څه غټانو څه راغلي غریبانو چې غریب به ورنږدې شو دا به رورو تښتېدله، چې امیر به ورنږدې شو دا به یې خواته راښویدله. چا شراب وڅکل نشه شو، چا د چرسو لوګی راښ کړ. زه هم محفل کې ناست وم د مستۍ نه ناخبره عجیبه شان سوچ کې پروت وم. ما ویل دا به د چا خور وي چې د چا غېږ کې ګډېږي، دا به هم د چا بچی وي د حیا څادرې شلېږي. یا خو ډېره د بېوسه چې محفلو کې ګډېږي، یا یې سر باندې څوک نشته ځکه نه یېرېږي، یا خو ډېره د کمسته نه حیا شته نه شرمېږي. زه لا دغه سوچ کې پروت وم چې مې شړنګ د پانځۍ واورېد، چې مې پورته وکتلو سپوږمۍ ماته وه ولاړه، زه یې لاس نه راوچت کړم، معمولي شانتې راتاو شوه، زما سترګو ته نږدې شوه او په سترګو کې ګویا شوه. وی اخري سوچ دې ښه نه دی، زما سترګو ته نږدې شوه او په سترګو کې ګویا شوه. وی اخري سوچ دې ښه نه دی، زه حیا لرم شرمېږم خو مجبوره یم ګډېږم. ته زما نه څه خبر یې چې له کوم حالت تېرېږم، دا منمه چې خدای شته دی زه ترې هم ډېره یېرېږم. زه هم د چا غیرت یم په دې هم ښه پوهېږم، خو زه هېڅ کولی نه شم چې زه ډمه یم ګډېږم. زما ډېره بېوسي ده ځکه هره شپه خرڅېږم، خو بس تا ته دومره وایم چې محفل کې ګډا بس کم نو بیا ټوله شپه ژړېږم. دا یې ووې او مسکی شوه. مننه بس ډېره مننه. خو بس تا ته دومره وایم چې محفل کې ګډا بس کم نو بیا ټوله شپه ژړېږم. دا یې ووې او مسکی شوه او نرۍ اوښکې یې توی کړې. زما هم زړه ټینګ نه شو، د سماج نه ګیله وکړه. اوښکې بیا مې مېلمنې شوې، د بڼو په سر ډېوې شوې. د محفل نه را روان شوم او د ځان سره ګویا شوم. ما ویل دومره لوی جهان کې د چا دومره هم ځای نشته، ما ویل دومره لوی جهان کې د چا دومره هم ځای نشته. په کلي کور کې د جرګې او د لار یو سړی وي، خبرې ډېر سړي کوي خو د کار یو سړی وي. په خاندان کې ترې زامن او لمسي ډېر پاتې شي، خو چې ځای نیسي د نیکه یا د پلار یو سړی وي. حجره کې 200 کسان وي په یو کلي کې، خو چې ورسره وي د خبرو اختیار یو سړی وي. حجر اسود پروازه هر یو کاڼی نشي کېدی، سرونه ډېر وي خو لایق ته داستار یو سړی وي.